د سولې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه زلمی خلیلزاد او نادر نادري څه ویلي دي. سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې در سره شریکوو، خو که دا ویډیو تر اخره وګورئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې روان وضعیت اندېښمنونکی دی او د تاوتریخوالي روانه کچه ورته د منلو نه ده. داسې مهال چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات روان دي، خلیلزاد په دواړو لورو غږ کړی دی چې ښه به وي تر څو تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پر مهال په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جګړې درېدل او د ولسي خلکو مرګ ژوبله اندېښمنونکې بللې. خلیلزاد له هغه وروسته د افغان جګړې په تړاو خپله خواشیني څرګندوي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل یو تاریخي فرصت بللی و. او د دې ترڅنګ د افغان مرکچي پلاوي ویان نادر نادري وایي چې د دواړو خواو تماس ډلو پرون مازدیګر ګډه کاري جلسه درلوده. نادري د دې جلسې په اړه ویلي دي چې دغه جلسه چې څو ساعته یې دوام وکړ، د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري کړنلارو بحث وشو چې په پایله کې د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې پرمختګ وشو. طالبانو او افغان پلاوي دواړو په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره هیلهمندي ښودلې او د خبرو په دوام یې ټینګار کړی دی. نادري تازه په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کاري کړنلاره به ډیر ژر د دواړو خواو لخوا نهایي شي. د دې ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر وایان ډاکټر نعیم هم وایي چې دواړو لورو یو ځل بیا د غونډو پر تخنیکي مسایلو خبرې کړي او تمه ده چې پرمختګونه وشي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. حتما زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو، الله مو مل شه او ښه وختونه.